السلام علیکم ملګرو، آیا په قرض باندې قرباني کیږي که نه کیږي؟ چې د یو انسان په دې ټیم کې وس نه کیږي او هغه وایي چې زه قرباني کومه او را روان کال له به څه کومه دا قرض ورکومه. ملګرو آیا دا کیږي او که نه کیږي؟ ویډیو راسره مکمل وګورئ، د مولانا صاحب د خولې نه واورئ، ډېر خوند به وکړي او ځان د دې خبرې نه خبر کړئ. آیا تاسو قرباني کوئ؟ په دې ټیم کې وس نه کیږي، آیا تاسو روپۍ قرض راواخلئ او په هغه باندې قرباني وکړئ او تاسو به وایئ چې موږ سره کله روپۍ وشوې نو په روان کال کې به موږ ورکړو دا قرض دا روپۍ ورکړو. آیا په دې کې څه ګناه شته او که نشته دی؟ نو ویډیو راسره مکمل وګورئ چې ځان ته پته ولګوئ چې آیا په قرض باندې قرباني کیږي او که نه کیږي. د دې مولانا صاحب دا کومه بیان دی درته ښکاري دا درته پلی کومه، یو څو سکنډه بیان دی خو ځان پې ضرور پوه کړئ، ښه صحیح په مکمل ځان پوه کړئ او د نورو ثواب په نیت باندې د نورو مسلمانانو سره هم شیر کړئ چې زمونږ ټولو مسلمانانو ته او ټولو پښتنو ته ورسي چې آیا چې انسان وس په دې ټیم کې نه کیږي او وایي چې زه قرباني کوم او په قرض باندې روپۍ راواخلي نو آیا دا قرباني کیږي او که نه کیږي. ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ. نو که چا په قرضو باندې پیسې راواخیستلې او قرباني وکړه نو زما عزتمندو را روان کال به الله رب العزت دومره مال دله راوستی وي چې په ده باندې به قرباني واجب وي.